سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. یو ځل بیا زه شهاب شاداب یم او تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راغلی یم. دا ځل راغلی یم کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ د چینار کلي ته او دلته په یو داسې څه باندې تاسو ته خپرونه چمتو کوو چې ډېری وخت به تاسې نه یې لیدلي او د هغې سره به نږدې نه وئ پاتې شوي او له نن څخه کلونه وړاندې به خلکو له دې څخه استفاده کوله او په چم ګاونډ کلي کور کې به حتما په 10م کور کې یا په 15م کور کې دغه څیز و نو جرنده ورته ویل کېږي او غنم په دې باندې وړه کېږي. اوس خو ماشینونه راوتي دي د ماشین په واسطه باندې خلک غنم وړه کوي خو دغه جرنده له نن څخه کلونه مخکې استفاده کېده د اوبو په واسطه چلیږي او پرته له تیلو د اوبو په واسطه چلیږي او د دغه یوه ګټه دا ده چې په جرنده باندې غنم وړه شي نو بیا د دې نورو وړو په نسبت باندې چې په ماشین وړه شوي دي د هغې په نسبت باندې دا بیا ډېر زیات می دی هغه د ګزارې یا چڼ هغه چې ورته ویل کېږي دا ورڅخه ډېر نه وځي نو ډېر خوندور وړي دغه ډرند یې په جوړښت باندې به تاسې سره خبرې کوو دغه ډرنده چې څوک چلی د هغې سره به خبرې کوو او تاسې به له نن څخه کلونه مخکني ژوند ته وړو له موږ سره اوسئ. درنو ملګرو ژرندې ته به هم کته کېږو د هغې جوړښت به هم په تاسې ګورو شکل باندې او له هغې څخه مخکې دغه د ژرندې کوم مالک چې دی له ده سره به دغې اړوند خبرې کوو تاسې زموږ سره اوسئ. ستړی مه شي کاکا جان. خیر اوسې ډېره مننه کاکا جانه دغه ژرنده خو دې خپله ده که نه؟ ژرنده خپله ده لکه دا یې ترناو دی لکه ولاندې سخت دی او د اوبو له دې خوا نه ورځي اول ته پرې بیا پلونه تاویږي او د پلونو نه بیا لکه وړه راوځي دغه نه موږ دا رزق بیا کور ته وړو. نو دغه د اوبو کې لاندې ورته څرخ لګېدلی که نه؟ اوبو کې ته لاندې څرخ لګېدلی دی لکه پاسه پرې کوټه ده او کوټه کې دننه بیا پلونه دي. نو څنګه خلک غنم ډېر راوړي دلته خلک ډېر راځي که نه؟ ډېر دي بیا خو خامخا لکه موږ د خلک پیټ هم راوړي لکه ویم لکه تاسې ورنه بیا مزد اخلئ د دړۍ په حساب باندې یا د بوجۍ؟ موږ د 14مه دړۍ اخلو. 14مه دړۍ مزد ورنه اخلئ او دغه د ژرنده باندې چې غنم وړه شي او په ماشین کې وړه شي دوی دواړو ترمنځ فرق وي؟ خو د ژرندې دا بیل غنم دی وړه دی او ماشین دا بیل دی. دا د ژرندې دا میده ډېري؟ دا میده مې او خواږه مې لکه برابر مې. اوس ژرنده لګېدلې ده سټارټ ده که نه؟ او سټارټ ده ورځو ته دغه د اوبو ځای رابند کړه ملګرو یو یادونه کوو چې یو څه اوبه کم وي نو بیا دغه ژرنده نه چلېږي په دې خاطر اوبه یو څه ډېرې دي. درنو ملګرو نو ژرندې ته راغلو او دغه تاسې کتلی شئ دا ژرنده ده دلته غنم ورلیږي دې ځي ته په دغې باندې به مفصل خبرې کوو لاندې څرخ تاویږي او دغه چې دی دا غنم بیا له هغې څخه د دې ځي باندې راځي دلته دانه دانه لویږي نو یو څه صبر به ورته ډېر کې او دلته ورنه بیا دغه ساحه کې اوړه راځي. ملګرو د دغه هر څه باره کې به خبرې کوو دلته چې دی غنم ورچول کېږي کاکا جانه دې ته څه نوم وایي؟ دې ته ډول. دې ډول ته غنم ورچول کېږي دا ته راواخله کمرمینه دا لږ راواخله نو دې ته غنم ورچول کېږي دغې ته ډول ویل کېږي. ښه له دې نه وروسته بیا غنم دلته راځي که نه؟ دې ناوې ته راځي او ناوې نه بیا ژرندې ته ورلېږي د پله ته او پل یې بیا میده کوي او د ډول ته د لاندې بل ډول ته راولېږي. دا پل یې میده کوي دا پل د څه شي په واسطه تاویږي لاندې چې اوبو کې؟ د لرګي څرخ دی هغه څرخ یې تاویي لکه بره پل تاویږي. هغه څرخ چې دی اوبه تاووي او بیا د څرخ په واسطه را پل تاویږي؟ او لکه څرخ بیا تاویږي او څرخ پاسه بیا د پل تاویږي. او تقریبا دړۍ غنم څومره وخت کې وړه کوي ده؟
یاره چې اوبه ډېرې لکه دړی خو بیا داسې چې 20 منټه یا نیمه ګنټه کې راوباسي دړی بیا یوه بوجۍ خو به بیا وخت ډېر نیسي وخت ډېر نیسي یوه بوجۍ که نه او چې اوبه ډېرې نه د شپه ورځ کې 20 دړې دانې 25 دړې دانې راوباسي نو دلته دغه اوبه چې راځي دغه تاسې په پیسو ورته اوبه راولئ که نه د دې ځي خپلې اوبه دي او مفت یې راولئ نه دا د غره خپلې اوبه دي هغه راځي پیسې خو بې نه ورکوو نه پیسې بې نه ورکوو ډېره مننه نو ملګرو موږ چې مخکې مې یادونه وکړله د ژرندې او د ماشین د وړو فرق دا دی او د ژرندې یوه ګټه دا ده چې دغه غنم چې دی په ډېر سمه توګه باندې میده کوي او بیا چې هغه کله د خوراک لپاره چمتو کېږي نو ډېر زیات خوندوري د نورو وړو په نسبت باندې که څه هم په هېواد کې په دې وروستیو کې پرمختګ رامنځته شوی دی او خلک له ژرندو څخه استفاده نه کوي خو دغه شان کلیوالي سیمو کې بیا همدغه د ژرندو څخه خلک استفاده کوي غنم پر ژرندو باندې وړه کوي او هماغه پخواني دودونه او رواجونه اوس هم زمونږ په لرو پرتو سیمو کې شته دی مونږ هم دغه د مرور ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده دره ده چینار په نوم کلی دلته یو دغه اکثره دلته مونږ وکتل اکثره ځایونو کې د ژرندو څخه استفاده کېږي او دغه د وړو ماشینونه چې دي هغه ډېر زیات کم دي نو لاندې به د څرخ خواته هم ځو هغه به هم په تاسې ګورو چې څرخ اوبه د اوبو په واسطه څنګه تاویږي او هغه به هم په تاسې ننداره کوو درنو ملګرو دا چې د ژرندې په ساخت باندې مو غږېدو او دغه اکثره شیان یې تاسې وکتل نو اوس څرخ خواته ورځو څرخ هم په تاسې ګورو ځکه دا ټوله مسله څرخ کې ده اوبه څرخ تاووي د اوبو په واسطه څرخ تاویږي څرخ د ځان سره دغه پل تاووي او دغلته دغه غنم وړه کېږي نو لاندې څرخ دا کوټه ده او د دې کوټې لاندې د اوبو په واسطه باندې څرخ تاویږي هغه هم په تاسې باندې یو نظر ګورو درنو ملګرو نو دغه ساحه کې څرخ دی دا لرګی هم د هغې څخه راغلی دی هغه ساحه کې څرخ دی دا چې دلته دغه ساحه یو څه تنګه ده او اوبه دي نو هلته د ورننه کېدو کار نه کېږي خو بیا هم کیمرامین به ورنه یو کلیپ واخلي ستاسې د ښه پوهېدو په خاطر باندې نو ملګرو د ژرندې دغه مسؤل کاکا جان سره به هم یو څو خبرې کوو په پای کې او دغه د ژرندې په هکله به یو څه نور معلومات ورناخلو نو کاکا جانه په سر کې دا راته ووایه چې دغه ژرنده خو دلته جوړه ده او دا اثار هم داسې ښکاري چې وخت یې ډېر شو تقریبا څومره وخت به کېږي د څه وخت نه دغه ژرنده داسې ژرنده زموږ د پخوا د نیکه د وخته ده او د وروسته په ټایم کې رانه شوه بېرته بیا موږ یې پټه کړله لکه اوس هم جوړه کړله شل 25 کاله بیا هم کېږي یو ځل رانه شوي وه د روس په وخت کې بېرته تاسې جوړه کړه اوس یې 25 کاله کېږي 25 کاله اوس کېږي او دغه پل همدغه ورته شیان څرخ دا خو به زاړه کېږي نوي ورته بیا راوړئ او دا زاړه شوي بېرته نوي ورته راوړل دا څرخ خپله جوړوئ بیا که دا د غره نه راوړل دا بیا خپل په کشمیر راوړلو لکه هغه جوړوي او دا پل ولا په جلال آباد کې پر پو باندې اخلي دغه پل به څو روپۍ قیمت لري یاره دا اوس 9000 لس روپۍ باندې جوړه ده نو افغانو 9000 لس زره روپۍ جوړه ښه نو څنګه دغه خپل کار چې دغه ژرنده کې ته کې یو څه نفقه په لاس درځي څه ګزاره پرې کېږي ستاسې نو خامخا چې اوبه ډېرې بیا زموږ کار پرې کېږي پوره کار ګزاره پرې کېږي زموږ او چې اوبه کمې بیا نو اوبه کمې بیا زموږ د خپل پیټه میټه راوړل کولو کې بار شهر کار نه کېږي
نو درنو ملګرو لرې له ښاره لرې د ښار له شوره لرې دلته بیا دغسې کیسې دي هغه یو متل به تاسې اورېدلی د مکتب په کتابونو کې به م اورېدلی او همداسې هم د ډېرو خلکو څخه چې ژرنده که د پلار ده هم په وار ده نو هغه همدا ژرنده ده که د پلار ده هم په وار ده دغه متلونو کې هم را چې دغه پخوا زمانو کې به اکثره خلکو له ژرندې څخه استفاده کوله دا که په اوس وخت کې کمې شوي دي یو څه پرمختګ رامنځته شوی خلک د ماشینونو څخه استفاده کوي خو د ژرندې وړه مخکې هم کاکا جان یادونه وکړله د هغې په نسبت خوندوره مي او د هغې په نسبت باندې میده مي درنو ملګرو دغه چیرته چې خپرونه وه دغه کلي کې چې ژرنده وه د هغې کلي یو اوسېدونکی را سره څنګ کې ولاړ دی دې سره خبرې کوو ستړی مه شو ورور جانه جوړ یې ښه ډېره مننه په سر کې که دې نوم محترم واخلي زموږ لیدونکي نوم مې عمران دی د چنار کلي مې ښه ډېر ښه نو دغه ژرنده خو موږ وکتله دلته ستاسې په کلي کې ده نو څنګه دغه ټول کلیوال چې دی غنم د اوړه کولو لپاره دلته ژرندې ته راوړي او همدلته ټول دې علاقې خلک هم ډېر دی او کورونه هم ډېر دي دلته بس دلته یو جران دی بس خلک اکثره خلک د دې جران استفاده کوي لرې نه شي وړی ماشینونه به دلته ډېر نه وي که نه ماشین دلته ډېر نشته ځای لږ دغه غوندې دی شړ غوندې دی وړاندې دی کلي خپل هم چې کله غنم کور کې ستاسې څوک هم همدلته ژرندې نه استفاده کوي ژرندې ته راوړي زیاتره وخت خو موږ دلته موږ خواته خو ماشین لږ نږدې دی ماشین نه استفاده کوو خو بیا چې نه وي یا ماشین خراب یا څه شی نو بس بیا موږ راځو ګران له بیا پیټ راوړو ډېره مننه حال او سبا د پامیر ټي وي درنو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته په چینار کلي کې د ژرندې په ساخت وغږېدو په جوړښت یې وغږېدو همدغه شان تاسې باندې هغه بېلابېل ځایونه ننداره کړل د ژرندې نو یو ځل بیا چې زه د یوې نوې خپرونې سره تاسې ته راځم د پامیر ټي وي په سکرین باندې تاسو ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ